زما خاوند مې بیمار دی، چې مې ماشومان دي، زه اوس هم د دوی به د مدد پته یم، ما سره به ای پورته کوي چې زما دا ماشومان په خپلو پښو ودرېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو عمرزو ته غدې له راغلیو، د دې ځای د نامه ده عمرزی مینځکندې. دې له څه وخت مخکې موږ د دې د اواز اوچت کړو، نو دوی په هغې کې بیا دا خواهش کړو چې یاره زما چې کوم هغه زوی وفات شو، هغه دا خښتې راوړی او هغه دا غوښتل چې دلته یو کوټه جوړه کړي. نو عثمان بای د الله ښه لري، چار ښه کور آباد، دوبین هغه ماته وویل یاره د مورکۍ له دا کوټه جوړه کړي. نو په هغې شروع شوې ده، الحمدلله. بس انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې اختر نه مخکې دا کوټه کمپلیټ شي. مورکۍ ستاسو الحمدلله هغه خواهش پوره شو، اوس خو خوشحاله یې که نه؟ جی زما بس دا زوی خدای مې سره دا زوی مې سره خاوند مې بیمار دی، اوس مې دا خلک سره دی، خدای مې سره دی زوی، اوس خوشحاله یم. خدای دې ورسره ډېر ډېر خوږي، خدای دې عزت وکړي، الله دې ورسره ډېر ډېر خوږي چې زما عزت کړی دی. زما خیال ساتو، زما د زوی خواهش یې پوره کړو. زما خاوند مې بیمار دی، چې مې ماشومان دي، زه اوس هم د دوی به د مدد پته یم، ما سره به ای پورته کوي چې زما دا ماشومان په خپلو پښو ودرېږي. ودرېږي به انشاءالله تعالی. دا زموږ عثمان بای دی چې لکه زما دا خاوند بیمار دی، د دې علاج وشي، دې ښه شي، په خپلو پښو ودرېږي. ځوان زلمی دی، خو چې د زوی د مرګ اواز پرې شوی دی، نه ګونګا شوی دی، نه خبرې کوي، نه اترې کوي. دیوالونه نږدې مینګې او سلغانې د بوزو راولو، په خپلو پښو نشي ګرځېدی. زما دا خواهش دی چې به د ده داسې څه کار روزګار روان شي، دې داسې په خپلو پښو ودرېږي، علاج یې وشي. بچي مې ماشومان دي، په خپله په تور سره یم، تاسو ته پته لګي زویه. زه انشاءالله تعالی مورکۍ الله به د دا خاوند هم ښه کړي، د ده به څه کار روزګار هم روان شي، دا کوټه به دې پوره شي، او کوشش به کوو چې خدای دې ورسره ډېر ډېر خوږي، الله دې ولې د دې نه زیات خشته ورکړي چې ما ته ورسره دغه کوي کې کوي. الله ورسره ډېر ډېر خوږه، زه دې ډېره خوشحاله یم چې زما د زوی خواهش یې پوره کړو، زما درد هغه یې پوره کړو. خدای دې ورسره ډېر ډېر خوږي. بس الله پاک دې ستاسو د دعاګانې نصیب کړي، تاسو باندې خدای مې ډېره ډېره خوشحالي کړي زویه. امین امین. مورکۍ الله پاک دې ستاسو د دعاګانې د عثمان بای په حق کې او د هر هغه کس په حق کې چې څوک د پېښور نیوز سپورټران دي، زموږ دعاګو دي، موږ ته دعا کوي. زم لږه د کمره درته ښیم، د دې دا چې کومه دا کوټه جوړوي، نو دا الحمدلله ښه قدرمنو برابر کوټه ده او پاس پکې بیم لګوي. نو انشاءالله تعالی پاکستان کې او په دې چارسدۍ په دې علاقه کې زیاتر کورونه نن سبا خلک د دې بلاکونو نه جوړوي. نو انشاءالله تعالی ښه مضبوط کار وله کوو، او زمون کوشش دا دی چې د اختر نه مخکې د دې دا کار پوره شي، او انشاءالله تعالی زمونږ دا مورکۍ د دې د بچي د دې دا کور والا دې د اختر کم دی دا په دې نوې کوټه کې ولمانځي. د عثمان رور نه به مې یو ځل بیا ډېره مننه کومه چې هغې د دې په سر باندې لاس کېښوده او دوی ځان ته رانږدې کړل، دې ته خپل خلک وویل، او انشاءالله تعالی دا ټولې دعاګانې او ثوابونه دا د عثمان بای په نصیب دي. دا مورکۍ مې وایي یاره دا خاوند مې بیمار دی او دا ماشومان مې ډېر ورکوټي دي، کوشش به کوو چې انشاءالله تعالی د دې د دې خاوند په علاج کې منډه تړو او د دغه ماشومانو د سکولونو دغه هم څه بندوبست وکړو، او دوی له څه داسې ورکوټ غوندې کار روزګار روان کړو چې د دې په هغه د میاشتې ګزاره کیږي. انشاءالله تعالی کوشش به کوو چې د اختر نه مخکې تاسو سره د دې بله یو ویډیو شریکه کړو چې هغې کې بیا دا کوټه مکمل شوي. د پېښور نیوز ټیم سره د خپل کیمرمین وسیم جان سره په لوی الله مسپارم. د الله په امان.